سلامونه ګرانو مینوالو، امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ. د 2023 کال اسیا جام سیالیو کې بېګا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره شوله. هندوستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ شوې. د هندوستان لوبډلې د پوچې تر ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړله. په 49.1 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 213 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې لپاره دوه لوبغاړو ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله، خو نور لوبغاړي بیا ژر آوټ شول، ونه توانېدله چې یو ستر هدف دې کښېږدي یا د ډېرې منډې جوړې کړي. د هندوستان لوبډلې لپاره روهیت شرما او کے راول یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې منډې جوړې کړلې. روهیت شرما په 48 بالونو باندې 43 منډې جوړې کړلې، کے راول په 44 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړلې. د سریلانکا لوبډلې ته که وګورو، د سریلانکا لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه. د سریلانکا رو توپ اچوونکی بلال اګای په 10 اورونو کې 40 منډې ورکړلې، 5 مهم لوبغاړي وسوځول، او دا رقم سریلانکا په 10 اورونو کې 18 منډې ورکړلې، 4 مهم لوبغاړي وسوځوله. د 214 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې بیا ډېره ناکامه توپوهنه وکړله. په 41.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې جوړ کړلې، چې په 40 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. د سریلانکا لوبډلې سر په سر خپلې ویکټې له لاسه ورکړلې، ونه توانېدله چې د 214 منډو هدف پسې ځان ورسوي. د دوی لوبډلې لپاره دوه لوبغاړو ښه لوبه وکړله، چې یوه په 40 بالونو باندې 42 منډې جوړ کړې، بل په 40 بالونو باندې 41 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې بیا د تېرې لوبې په څېر یو ځل بیا ښه توپ اچونه وکړله. ګولدي په 10 اورونو کې 43 منډې ورکړلې، 4 مهم لوبغاړي ور وسوځول، او داسې بومرا بیا په 10 اورونو کې 30 منډې ورکړلې او 2 مهم لوبغاړي وسوځوله. د یادونې وړ چې د اسیا کپ سیالیو سوپر 4 پړاو کې تر دا مهاله هندوستان لوبډله د جدول په سر کې ځای لري او فاینل ته هم لاره پیدا کړه، او د بنګلادیش لوبډله د اسیا کپ لوبو مخکې تګ نه هم بهر شوله. د 2023 کال اسیا جام سیالیو کې هندوستان لوبډله فاینل ته ووتله. په دغه لوبه کې سبا سریلانکا او پاکستان لوبډلې سره مخ کېږي. که دغه لوبه هر څوک ګټي نو هغه به د 2023 کال اسیا جام سیالیو فاینل ته ځي او د هندوستان لوبډلې سره به لوبېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.